بسم الله الرحمن الرحیم. راځو وینډوز 11 ته. په وینډوز 11 کې په کنټرول پنل آپشن باندې موږ خبرې سٹارټ نو په وینډو 11 کې په کنټرول پنل مو خبرې سٹارټ کړې وې. راځو نن په ډیټ ان ټایم باندې خبرې کوو چې ډیټ ان ټایم آپشن څه دنده ترسره کوي. نو ډیټ ان ټایم کې دا آپشنونه دي چې څنګه موږ کولی شو د کمپیوټر ساعت چیک په ټیم کو یا هم بې ټیمه کو. نو لومړی تاسو چې ډیټ ان ټایم لومړی هغه ته راسئ نو دلته به تاسو ته چې ډیټ درښیي چې فرایډې نن جمعه ده د مې 11 د 2024 کال ده او وخت به مو ښیي 10:09:50 تېرې دي او 14 ثانیې. نو که چېرته ته غواړې چې دا څه کې تغییر کړې یعنې مطلب دا ستا ساعت چې د بې ټیمه ده نو تاسو بیا څه وکئ دلته راسئ په چینج ډیټ ان ټایم باندې کلیک وکئ. کله چې دلته کلیک وکړو تاسو ته به راسي کومه میاشت ده. دلته تاسو نه اوس فکر وکړه میاشت غلطه سوې ده. دلته ورته کلیک کړه چې زما سره 2026 کال ده 2026 اګست میاشت ده. دلته ورته تغییر ونیسئ یعنې 28 څه رقم کومه میاشت ته ورته غواړې انتخاب یې کړه. کومه ورځ ده ورته وایي نن 3 تاریخ ده 2 تاریخ ده هر څویم تاریخ چې ته ورته انتخابوې دلته ته ورته انتخابولی شې. ګوره دلته چې کله ډبل کلیک وکړې تاسو ته کلونه راځي. ته ورته وایې چې زه غواړم په 2009 کې یا هم ټیټ راسمه هر یو هغسې ته ورته غواړې. ته ورته وایې چې زه لومړی دغه کلونه غواړم په 1994 کې 94 کې په جنوري کې اګست کې 1994 اوس دا کال خو تېر شوی ډېر مخکې خو دا مې په دې خاطر ولیکل که ډبل کلیک وکړې تاسو ته کلونه ښیي چې ډبل کلیک پرې وکړه تاسو ته دلته کلونه رانږدې کوي در سره. ته ورته وایې چې ما سره کال دې څو وي 2010 وي د دې نه ته کلونه هم څه کولی شي یعنې اډولی شي. دا اوس څه شو 2009 کال څه نو دا که ډېر پریز کړې نو دا در سره څه کېږي بیخي له خپل حده وځي. ښه دلته چې انتخاب کړه کال دی بیا ورته مارچ ده اپریل ده کومه میاشت ده بیا چې میاشت مو ورته انتخاب کړه ته راسه 18 تاریخ کومه میاشت ده کومه ورځ ده بیا هم 20 تاریخ ده دا دې پټ یم که میاشت بعد دغه به راسې ټایم ته دلته ورته وایه چې ښه څو بجې دي اوس 11 فکس 11 بجې دي او 50 ثانیې ترې تېرې دي. دلته راسه په ده باندې کلیک وکړه او دلته ورته ولیکه چې 12 بجې یا هم په ده دلته ودرېږه دغه بټن څه کوه جګه دا وهه ګوره بجې به تا سره څه کړي تغیرېږي به. که چېرته ورته دلته ساعت تغیرول غواړې ساعت دلته انتخاب کړه دقیقې تغیرېږي دلته به پریویو کې وګورئ او که ثانیې غواړئ ثانیې څه کېږي کمې او زیاتې کېږي در سره تاسو د نه انتخاب بیا اوکې کوئ ځکه نور ساعت مو جوړېږي. بل اے ایم ده اوس خو اے ایم ده غواړئ دا پی ایم کې نو دا څه وکړه دا انتخاب کړه پی ایم څه مطلب پی ایم نو اے ایم نه هدف دا ده اے ایم چې شروع کېږي د شپې له 12 بجو نه تر ورځې تر 12 بجو پورې اے ایم وي یعنې مطلب د سهار وختي او بل پی ایم د ورځې له 12 بجو نه تر د شپې تر 12 بجو پورې یعنې یو دقیقه کم 11 بجو 9:50 دقیقې او 9:50 ثانیې دغومره وخت پورې چې ته پی ایم ورته ویل کېږي. نیمې ورځ ته نیمې ورځ ته څه ویل کېږي اے ایم چې ورته وایي د شپې له 12 نه شروع تر ورځې تر 11 بجو 9:50 دقیقو 9:50 ثانیو پورې اے ایم ورته ویل کېږي. که چېرته غواړئ دا اوکې کړئ تاریخ مو جوړ کړه اوکې کړئ نور ذاتي ساعت مو جوړېږي دلته هم تغییر راځي والته هم تغییر راځي. که ورته وایئ چینج کلنډر سیټینګ ته راسئ چینج کلنډر سیټینګ کې دلته ډېر آپشنونه دي. لومړی فارمټ څخه هدف دا ده چې اوس موږ تاریخ کوم استفاده کوو عیسوي تاریخ د 2026 که ته ورته وایې چې ما ته هجري شمسي هغه که یا هجري قمري نو دلته راسه فارمټ انتخاب کړه. ته ورته وایې چې د کوم هېواد دی خپل هېواد انتخاب کړه ډایرکټ فارمټ یې جوړېږي. دلته که افغانستان پاکستان یا هر یو هېواد چې هغه ته ورته انتخاب کړه. زه ورته لیکم اوس افغانستان زه به افغانستان کې وګورم نو افغانستان فکر کومه چې یو به کې که نه خو خامخا افغانستان هم شته کې دلته به زه کته راسم افغانستان او زه به اوس عربي انتخاب کړم. اوس تاسو د مثال په خاطر تاسو بیا افغانستان راټول کې چک کوئ پاکستان هر یو هغه هم چک کول لومړی بیا دلته تاسو ته اوس ګورئ چې ډایرکټ هغه چک کوئ ډایرکټ هر چې الجمعه راغله او مایو راغله میاشت ده او نوم شی راغله دلته تاسو سره او تاریخ هر څه تاسو سره څه کېږي بدلېږي در سره. بل چې دا دلته شارټ ډیټ نه مطلب دا ده چې تاسو سره دلته ډیټ وښیي یا تاریخ دې وښیي نو په څه رقم تاریخ دې وښیي ګوره فارمټ یې پښتو ته واوښتئ عربي فارمټ ته واوښته. ښه تا ته وایي شارټ ډیټ مطلب کال دې ماته وښیه او میاشت راته وښیه ورځ راته وښیه. او بل دلته یو
بل چې لانګ ډیټ ورته ویل کېږي مطلب دا چې ماته د کالم پوره په ښه توضیحاتو وښیه، میاشتې م راته وښیه د ښه په توضیحاتو راته ولیکه چې لانګ ډیټ چې د جنوري میاشتې یعنې جنوري 5مه میاشت ده یا شپږمه یا سپټمبر 11مه میاشت او دغه جمعه ده او ورځ یې هم ورځ ورسره ولیکه هم تاریخ ورسره ولیکه یعنې ټول هغه کې لانګ ډیټ ورته راوړه. که شارټ ټایم ورته وایي ټایم همداسې خالي هاور منټ دقیقې ورته راوله شارټ ټایم. او که لانګ ټایم غواړئ چې دومره بجې د تاریخ یعنې دلته لانګ ډیټ نه مطلب دا ده چې تاسو تاریخ راولئ چې ټول ښه په جزئیاتو سره، او دلته که ته دا ورته انتخاب کړې تاریخ هر څه راولئ په ډېر څه سره په شارټ طریقه سره ته تاریخ و هغه څه کوی شې دلته راوستلی شي. نو دلته خالي فرق یې دا ده فرسټ ډے اف د ویک. نو تاسو به دلته لومړی د هغه ورځې ورته وښیئ چې د لومړۍ د هفتې لومړۍ ورځ تاسو سره چې ده چې بیا تاسو سره جمعه هغه بیا د همغه ورځې نه چې کوي انتخابوي. نو ته ورته وایې چې زما د هفتې لومړۍ ورځ السبت ده، السبت دا اوس یو هغه ده شنبه ته وایي د هغوی په ژبه کې. خو زه راسم دلته یو بل ورته هغه کومه اوس لکه ایران را پیدا کومه یا بل داسې هغه را پیدا کومه لکه پاکستان را پیدا کوم. پاکستان به تاسو دلته وګورئ خپل هغه پکې ګورئ چې هر یو دلته به یو پر را پیدا کوي بیا به ورځ ورته وښیي چې کومه ورځ د هغه د پښتنو کومه ورځ زه د انګلیسي ورته ښیم په انګلیش کې فرایډې ده، لومړۍ ورځ یې سنډې ده او بل سټرډې ده بیا سنډې ده. ګوره زه تاسو دغلته لږ هغه غواړم چې باید توضیح درکړم چې موږ رخصتي ورځ جمعه ده او د کفارو یا هم د خارجي نړۍ د کوم خارجي نړۍ کې چې اوسي هغوی د رخصتۍ ورځ شنبه یا یک شنبه دغه دي. نو زمونږ ورځ رخصتۍ ورځ جمعه ده او شروع ورځ هم سټرډې ده یا شنبه، د هغوی شروع ورځ سنډې ده. یعنې هفته له شنبې ورځې یک شنبې ورځې نه څه کېږي شروع کېږي در سره. بل اډیشنل سیټینګ نه دلته اضافه نور هغه دي مطلب سیټینګونه دي. کله چې دلته ته ساعت راولې دلته دغه 2 ساعت راوړې منځ کې ډاټ یې راسي، که چېرته نمبر آف ډیجټس څو ډاټ یې راسي در سره دا ډاټ درته ښیي چې څو ډاټ یې درته راسي. دلته همدا ټولې دغه چې دي سیټینګونه دي چې څومره هغه کې در سره څه راسي دغه سیټینګ کې کوم منځ کې ډاټ راسي سلاش راسي دا سیټینګ یې تاسو سره دلته ده. همدا کرنسي ده، کرنسي کې تاسو کولی شئ چې دغه کوم بیا ورډ پروګرام کې له اکسل پروګرام کې له خیره بیا وایو چې که چېرته غواړئ هلته محاسبه وکړئ افغانیو په واسطه یا هم د بل څه هغه په واسطه ته کولی شئ دلته کرنسي دې جوړه کړه افغانۍ ده. اوس افغانستان چې ده AFN ده د کرنسي واحد او د هغه ده چې ورته دي امریکا یا د ډالر هغه چې ده بیا نه دغسې علامه ده. دلته تاسو کولی شئ د کرنسي مربوط خپل واحد هغه ورکړئ. هلته بیا تاسو چې کله د کرنسي واحد د پیسو هغه انتخابوئ نو ډایرکټ بیا AFN به ورسره راځي که افغانۍ حساب ورته کوئ. بل ټایم ده، ټایم کې هماغه خبرې شارټ لانګ ډیټ او دلته هماغه پخوانۍ زړې خبرې دي. ډیټ ده، ډیټ کې هماغه خبرې دي چې تاسو څه کولی شئ دا یعنې تغییرولی او تبدیلولی شئ. بل چې دا کلنډر when the 2 days you are in the enroll and your body ګوره دلته همدا د کلنډر مربوط ده چې دغه کار دا اصلا د ده هدف دا ده چې موږ کمپیوټر کې یو سیل لرو وړوکی سیل ده هغه تر 2039 کال دغه ډیټ خپله څه کوي در سره تبدیلوي یعنې بې ټیمه کېږي نه ساعت در سره. کله چې 2039 کال 9 کال نه وروسته تاسو د کمپیوټر استفاده کوئ بیا به دا ستاسو چې کله کمپیوټر ګل کوو او بیرته روښانه کوي ستاسو کمپیوټر ډیټ ټول تاریخ به بیا ګډوډ شوي. نو زیاتره کمپیوټرونه چې د کمپیوټر کې چې تاسو ډیټ ان ټایم جوړ کړئ بیا هغه ګل روښان کړئ بیا بیرته تغییر شوي نو هغه دا سیل چې شوي دا له بینه تللي بیا هغه وړوکی بیا سیل ورته اچول کېږي. اوس زما کمپیوټر زه یې ګل روښانه کړم یا وینډوز ورته وم کړم بیا هم تاریخ کې هېڅ فرق نه راځي دا له مخکې نه چې جوړ شوی یا کوم تغییرات تا دلته راوستي بیا دې پوه نه شوې غلط یعنې ته وایې چې مې غلط کړي نه یې ریسیټ ووهه بیرته عادي حالت ته څه کېږي راځي. فرسټ ډے اف د ویک د هفتې لومړۍ ورځ تاسو څه شی ده شنبه یک شنبه هر یو تاسو ورته انتخابولی شئ. نو دا وه چې کې اډیشنل سیټینګ کې. بل میژن کې دومره خاص څه نشته. بل ریژن کې
ریجن خپله هغه ته ویل کېږي، یعنې یوه ساحه لکه موږ امریکا بېله ساحه ده، افغانستان بېله ساحه ده، د هغوی بېل عیسوي تاریخ ده، زموږ هجري شمسي تاریخ ده، یا د هند د مصر چې ده هجري قمري ده، نو دغه ریجن یې درته ښیي. بل دلته په لاندې یو اپشن ده چې موږ سره ده چینج ټایم زون، چې تاسو ټایم زون انتخاب کړئ. لکه موږ اوس زون ساحې ته وایي چې تاسو کومه ساحه کې اوسئ. موږ کابل کې ساحه ده، زموږ د افغانستان عموما ټول هغه چې ده د ټایم چې زون ساحه یې هغه کې سیټینګ یې جوړېږي، هغه ساحه تاسو ته ښیي چې ته کومه ساحه کې یې، د همغه مربوطه د همغه به څه کوي تا ته دغه ټایم به ټیموي. لکه اوس دلته ورځ ده، فکر وکړه اوس دا 11:09 تېرې دي او AM د ورځ ده، نو دا دلته چې ده تاسو د ورځې مطابق هغلته درته لیکي چې ورځ ده یا شپه ده. خو که چېرته هلته امریکا یا بل هېواد کې اوس هلته 11 بجې هلته شپه ده، نو په دې خاطر به تاسو څه ورته انتخابوئ؟ هغه خپل ټایم زون به ورته انتخابوئ چې زه چېرته اوسم، مربوطه همغه ځای کې تا ته دغه معلومات درکوي چې ته اوس کوم ځای کې اوسې، دلته شپه ده یا ورځ ده، دومره بجې دي، مربوطه د همغه هغه تاسو ته ښیي. بل اډیشنل کلاک څه هدف دا ده چې که چېرته ته غواړې چې په یو وخت کې د څو هېوادو هغه وګورې. لکه دلته اوس د سهار 11 بجې دي، امریکا کې سهار 5 بجې به وي، خو که ته غواړې چې د امریکا حالت سټیټ هم تا ته دلته معلوم شي، نو بیا ته دلته کولی شې اوس دلته خو کابل ده، یو کابل اټکه، بل چې ده پاکستان اټکه، دلته ورته وټاکه چې د امریکا یا پاکستان. دلته به تا سره هم د امریکا تاریخ درته هغه درته ښکاري، مطلب بجې درته ښکاري، هم د پاکستان هم د افغانستان 3 دانې هغه به تاسو ته ښکاري چې په ده هېواد کې څو بجې، ده هېواد کې څو بجې دي، دغه درته ښیي. که چېرته ضرورت وي نو انتخاب یې اوکې کړئ، نو درسته راځي، خو دومره مهمه نه دي. بل چې ده انټرنل ټایم ده، انټرنل ټایم که چېرته دا تاسو دغه هغه تاریخ نه ده، تاسو چېرته په نیټ باندې دا څه کوئ اپډیټوئ چې اوس دا کمپیوټر نیټ څه ده، یعنې مطلب تاریخ دې غلط ده، بجې دې شاید د بې ټیمه ده، تاسو یې نیټ درسره واسې اپډیټ نو انتخاب کړئ، ډایرکټ به ستاسو کمپیوټر څه سي دا نیټ به یعنې مطلب دغه ټایم به او تاریخ به دا خپله د نیټ له طریقه ده به چی سي جوړ به سي درسره. او کله چې تاسو کمپیوټر له نیټ سره وصل کړئ، نو دا په اتومات ډول ستاسو د کمپیوټر نیټ له طریقې څه کېږي، د ټایم چې کېږي اپډیټ کېږي درسره. نو دا په کنټرول پنل کې په ډیټ اینډ ټایم، په ډیټ اینډ ټایم کې انشاءالله زه باوري یم چې داسې خاص کمانډ نشته چې زیات په کارېږي موږ ته، خالي چې زموږ ساعت کله بیټیم یې څنګه یې جوړ کړو، خالي زه خپله دغه څو کاله استفاده کوم، خو بغیر له دغو کمانډونو بل کمانډ ته ضرورت هم نه ده شوی چې کله ساعت بیټیم یې دغه نه جوړېږي. او اوس دا نوي کمپیوټر کې خو اوس بیخي ضرورت نشته، دا اوسني چې کومه نوې ټکنالوژي کمپیوټر راوتلي دي چې هغه یا بیخي ضرورت نشته چې ټایم هغه جوړ کړي. لکه وینډوز هم ورکړه ډایرکټ بیرته چلند کړي، بیرته هر څه چې اتومات ډول جوړ سوي. نو دا و د نن ورځې دا، نو په لوی الله تعالی سپارم، ښه وخت ښې چارې.